د لوی او پاک څښتن په نامه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. انشاءالله چې روغ جوړ بوی موږ او تاسې د دوه الفا او درې الفا مثلثاتي نسبتونه د الفا له جنسه پیدا کولو مسایلو پیل کړي دي. په تېره برنامه کې تقریبا شپږ سواله ما حل کړل. نن اووم سوال باید حل کړو. په اووم سوال کې لیکل شوی دی وایي اته کوساین مکعب الفا، اته کوساین مکعب الفا منفي شپږ کوساین الفا پیدا کړی. دقت وکړئ که چیرې د کوساین درې الفا رابطې ته وګورو نو هغه مساوي څلور کوساین مکعب الفا منفي درې کوساین الفا ده. نو دا هغې رابطې ته جوړیږي خو شرط دی چې دا کې دوه مشترک ونیولی شي. یعنې که چیرې ولیکو دوه مشترک ونیسو اته تقسیم دوه څلورو سره مساوي کېږي کوساین مکعب الفا منفي شپږ که پر دوو ویشتو مساوي کېږي له درو سره کوساین الفا. همدغه د کوساین اړیکه جوړه شوه یعنې کوساین دوه الفا سره مساوي کېږي. نو لیکلی شو دوه په خپل حال باندې کوساین دوه الفا، کوساین دوه الفا. په دې ډول دغه سوال یا دې ته مشابه سوال ساده کولی شو. کوساین دوه نه بلکې کوساین درې الفا، کوساین درې الفا دوه ضرب کوساین درې الفا یې جواب ده. اتم سوال ته دقت وکړئ. په اتم سوال کې ویل شوي دی که چیرې ساین تیتا درې پر پنځه وي، که چیرې ساین تیتا مساوي درې پر پنځه وي وایي تاسو یې کوساین درې تیتا قیمت پیدا کړئ. کوساین درې تیتا قیمت پیدا کړئ. د کوساین درې تیتا قیمت پیدا کولو دپاره د کوساین رابطه موږ لرو. لیکلی شو چې څلور کوساین مکعب الفا منفي درې کوساین الفا. خو لیکن دلته موږ ته د ساین قیمت راکړل شوی ده، د کوساین قیمت نه ده راکړل شوی چې د کوساین الفا پر ځای باندې وضع کړو. هغه باید موږ پیدا کړو. په دې ډول دقت وکړئ. په تیر درس کې مو هم د پیثاغورس د قضیې په اساس باندې پیدا کړی و. د کوساین قیمت یا که چیرې د ساین قیمت نه معلوموي یا که چیرې د تنجان نه معلوموي په همدې رابطه باندې پیدا کېږي. پیثاغورس ویلي د قیم ضلوب مربع مجموع مساوي کېږي له وتر مربع سره. د ساین درې پر پنځه یعنې مقابله درې ده، وتر یې له پنځو څخه عبارت ده. اکس یعنې مجاوره باید پیدا کړلی شي. د دې پیدا کولو دپاره اکس مربع مثبت درې مربع باید مساوي شي له پنځو مربعو سره، باید مساوي شي له پنځو مربعو سره. نو اکس مربع به مساوي شي پنځه که صده کو پنځه ویشت، درې که د مساواتو نه واوړي علامه بته یې وایي که صدای کو نهه کېږي. نو اکس مربع مساوي کېږي له شپاړس څخه. که اطرافو څخه جذر واخلو د اکس قیمت به مساوي شي له څلورو سره. نو د کوساین قیمت لاسته راغلو. کوساین الفا مساوي شوه څلور تقسیم پنځه مجاوره تقسیم وتر باندې. پر ځای د کوساین همدغه قیمت باید وضع کړلی شي چې مساوي کېږي څلور په خپل حال باندې ضرب څلور پر پنځه کل مکعب منفي درې ضرب څلور پر پنځه. په دې ډول کولی شو سدای کړو. نو مساوي کېږي څلور. درې که چیرې مکعب کو نو مساوي کېږي له څلور شپېتو سره، مساوي کېږي له څلور شپېتو سره. ځکه څلور ضرب څلور شپاړس کېږي، شپاړس ضرب څلور مساوي کېږي. دقت وکړئ څلور ضرب شپږ څلرویشت کېږي، دوه به کې یو ضرب څلور څلور
څلور مثبت 2 مساوي کېږي له شپږو سره. په دې ډول یې پیدا کولی شو. 15 که مکعب کو مساوي کېږي له 125 سره. مساوي کېږي له 125 سره. په دې ډول 15 مساوي کېږي 25 سره ضرب 15 25 کېږي 2 بکې 2 15 لس 2 مساوي کېږي له 12 سره. په دې ډول یې ساده کولی شئ. 3 ضرب 4 له 12 سره مساوي کېږي 15 په خپل حال باندې. 4 شپېته 4 که چیرې 4 شپېتو ته ضرب کو په دې ډول 4 شپېته ضرب 4 4 14 یو بکې 4 ضرب شپږ 40 کېږي 40 مثبت یو مساوي کېږي 15 سره. یعنې مساوي کېږي 250 مساوي کېږي 250 تقسیم 125 منفي 12 تقسیم 15 باندې. 125 بو مشترک مخرج ونیولی شي. که چیرې پر 15 وویشو 125 یو کېږي 1 ضرب 226 مساوي کېږي 226 منفي 125 که وویشو پر 5 باندې له 15 سره مساوي کېږي. 15 بو صورت کې له 12 سره ضرب کوي. یوازې صورتونه تفریق کوي او په همدې مخرج باندې وویشئ. په دې ډول یې کولی شو ساده یې کړو. یو بل مثال ته دقت وکړئ. نهم مثالو 255 منفي 300 که دې حاصل ولیکو 15 12 300 سره مساوي کېږي. 255 که چیرې 300 تفریق کړو نو مساوي کېږي د منفي 4 سره. مساوي کېږي د منفي 4 سره تقسیم 115. نهم سوال ته دقت وکړئ. په نهم سوال کې ویل شوي دي وایي که چیرې 4 کوساین مکعب شل منفي 3 ساین اویاوي نو قیمت یې لاسته راوړئ. 4 کوساین مکعب شل منفي 3 ساین اویا قیمت لاسته راوړئ. د دې قیمت پیدا کېږي هغه وخت کله چې یوازې کوساین وه. دلته ساین شتون لري. نو د ساین کوساین 3 الفا رابطه کې شتون نه لري. د دې لپاره چې ساین له منځه لاړ شي باید کو فنکشن یې ولیکلی شي. په دې ډول 4 کوساین مکعب شل په خپل حال باندې لیکو منفي 3 په خپل حال باندې لیکو. ساین اویا کو فنکشن چې دا عبارت د کوساین شلو څخه ده. عبارت د کوساین شلو څخه ده. نو اوس کولی شو په اسانۍ سره یې ساده کو. دا د کوساین 3 الفا اړیکه ده. نو لیکلی شو کوساین لیکلی شو چې مساوي کېږي کوساین 3 الفا. الفا زاویه دلته عبارت له شلو څخه ده. نو د الفا پر ځای باندې شل لیکو. که چیرې ضرب کو کوساین 3 الفا یعنې مساوي بشي له شپېتو سره. کوساین شپېته حاصل مساوي ده 1/2. په دې ډول کولی شو دا سوال یا دې ته مشابه سوال ساده کړو. دا سوال یا دې ته مشابه سوال ساده کړو. دا هر یو سوال بې نهایته مهم ده. خمې هم دا سوالونه زده کړئ او هم تاسو کوشش وکړئ د مشابه سوالونه پیدا کړئ او په هغې باندې کار وکړئ. اکثره کانکوري یا کانکور ته مشابه سوالونه دي. یو بل مثال په دې ډول د وایي تنجانت الفا که چیرې مساوي وي تنجانت الفا که چیرې مساوي وي د اوه مربع سره وایي تاسو یې تنجانت 3 الفا پیدا کړئ. تنجانت 3 الفا پیدا کړئ. که چیرې کوم یو
کس همدغه تنجانتي درې الفا رابطه یاد وي په اسانۍ سره کولی شي همدغه سوال ساده کړي. د تنجانت دپاره موږ رابطه درلودله ویلی مو چې تنجانت درې الفا مساوي کیږي درې تنجانت الفا منفي تنجانت مکعب الفا تقسیم پر یو منفي درې تنجانت مربع الفا. د تنجانت قیمت راکړل شوی ده د هر ځای کې چې موږ په دې سوال کې تنجانت ګورو په هماغه ځای باندې اوه مربع وضع کوو نو یوازې د الجبري افادې ساده کول باقي پاتې کیږي چې هم په اسانۍ سره ساده کولی شو. په همدې ډول سوال لیکل کیږي. دقت وکړئ درې په خپل حال باندې لیکو ضرب تنجانت د الفا پر ځای باندې هم قیمت باید وضع کړلی شي. تنجانت الفا پر ځای دلته هم باید قیمت وضع کړلی شي او تنجانت الفا پر ځای باندې هم باید قیمت وضع کړلی شي. یعنی چې مساوي د اوه مربع سره منفي تنجانت الفا پر ځای باندې قیمت لیکو توان په خپل حال لیکو چې مساوي ل اوه مربع سره ده. په مخرج کې هم په همدې ډول ساده کوو یو منفي درې د تنجانت پر ځای خپل قیمت وضع کوو چې مساوي ل اوه مربع سره ده. په صورت کې درې ضرب اوه مربع منفي درې ضرب اوه مربع منفي درې منفي اوه مکعب اوه مربع کول په توان دي درې مکعب نه بلکې کول په توان دي درې. د دې پر ځای باندې لیکلی شو د اوه مربع کول په توان پر ځای لیکلی شو اوه ضرب اوه مربع کول په توان دی دوه. یعنې د لومړی جذر توان یو د دویم دوه. جذرونو کې یو قانون لرو که چیرې قاعدې مساوي د ضرب حالت کې له قاعدو څخه یوه قاعده توانونه جمع کوو همدغه قاعدې مساوي د یوه قاعده نیولې شوې د توانونه جمع شوي د دوه یو مساوي ل درسته ده. یعنې د دې پر ځای لیکلی شو د دې پر ځای باندې لیکلی شو اوه مربع په توان د دوه کل په توان د دوه ضرب اوه مربع تقسیم مخرج کا صدا کو یو په خپل حال منفي درې ضرب توان ل جذر درجې سره اختصار کیږي یعنی باقي اوه پاتې کیږي. نو لیکلی شو د صورت کې هم توان ل جذر سره ختمیږي یوازې درې اوه مربع منفي اوه مربع باقي پاتې کیږي. په مخرج کې دقت وکړئ یو په خپل حال باندې منفي درې اوه مساوي کیږي ل یوویشتو سره نو مساوي بشي دقت کوئ درې ضرب اوه مربع منفي څلور ضرب اوه مربع ضربونه جمع او تفریح کوو له جذرو څخه یو نیسو. موږ ویلي دي په جذرونو کې کله چې درجې مساوي وي مجذورونه مساوي وي له جذرو څخه یو جذر نیسو مجذورونه جمع او تفریح کوو. یعنې په دې ډول اوه مربع درې منفي اوه په مخرج کې یو منفي یوویشت مساوي کیږي ل منفي یوویشتو ل شلو سره. که چیرې ل یوویشتو څخه یو تفریح کړو نو شلو سره مساوي کیږي. صورت نور هم ساده کیږي چې مساوي کیږي څلور ضرب اوه مربع تقسیم منفي شل. منفي تقسیم منفي مثبت کیږي یو ضرب څلور څلور ضرب پنځه ل شلو سره مساوي کیږي نو حاصل یې مساوي کیږي اوه پر پنځه. په دې ډول ساده کولی شو. دقت وکړئ څه ډول مو ساده کو. لومړی موږ تنجانت درې الفا رابطه ولیکله چې عبارت درې تنجانت الفا منفي تنجانت مکعب الفا
تقسیم یو منفي 3 تنجت مربع الفا څخه ده. تنجانت الفا قیمت راکړل شوی و، پر ځای مو د تنجانت الفا په هر ځای کې قیمتونه وضع کړل. هغه جذرونه چې ساده کولو وړ و لکه 3 اووم مربع کل په توان د 3 ساده مو کړو. کولی شو چې د جذر درجه له توا سره اختصار کړو. په هماغه قانون مطابق چې په جذرونو کې شتون لري، موږ درجه له جذرونو سره هم په مخرج کې توان له جذر درجه سره هم په صورت کې ساده کړله چې په پایله کې جواب لاسته راغلو اوه مربع مثبت اوه مربع تقسیم 15. همدغه لس سوالونه د 2 الفا او 3 الفا مثلثاتي نسبتونو لپاره انشاءالله کفایت کوي. باقي یو فعالیت یو تمرین درته لیکم. د فعالیت دپاره مې ځوابونه هم درته پیدا کړي دي، په هغې باندې به هم کار انشاءالله تاسو وکئ او د تمرین دپاره به ځوابونه تاسو پیدا کوئ. لومړی چې ما کوم سوالونه درته حل کړي دي په هغې باندې کار وکئ، د هغې څخه وروسته لاړ شئ په فعالیت او تمرین په ترتیب سره حل کړئ. ګرانو زده کوونکو، د فعالیت او تمرین هر سوال په واضح ډول لیکل شوی ده. 2 الفا او 3 الفا په اساس باندې حلیږي. لومړی تاسو رابطې زده کړئ، له رابطو څخه وروسته لاړ شئ هغه سوالونه چې ما درته کار کړی ده په هغې باندې کار وکئ، راشئ بیا فعالیت او تمرین حل کئ. که چیرې تاسو رابطې زده کړې نه وي، په هیڅ صورت نشئ کولی دا فعالیت تمرین ساده کئ. مخکې د دې چې په دې باندې تاسو خپل وخت ضایع شي، یعنې تاسو یې خلولی هم نشئ او په دې باندې کار هم کوئ، دا ستاسو د وخت د ضایع کولو پایله لاسته راځي. نو لومړی لاړ شئ رابطې زده کئ، په دقیق ډول یې زده کئ، هغې څخه وروسته په اسانۍ سره کولی شئ هر یو سوال ساده کئ. دا هغه سوالونه دي چې دې ته مشابه سوالونه ما حل کړي دي او هغه سوالونه دي کوم چې رابطو پورې اړه لري. په دې کې هیڅ کوم داسې سوال نشته چې په رابطه پورې اړه ونه لري. د یو سوال ته فرض کړئ تاسو دقت وکئ 15 منفي لساین مربع x پر 2 دي. دا یو رابطې ته جوړېږي په شرط دی چې دا کې تاسو مشترک ګیري وکئ. 15 مشترک ونیسئ، یو منفي 2 ساین مربع x پر 2 بشي. همدغه د کوساین 2 الفا سره مساوي کېږي، یعنې کوساین 15 ضرب کوساین 2 الفا زاویه راکړل شوې ده x پر 2. 2 له 2 سره د منځ یوسئ، نو 15 ضرب کوساین x سره مساوي کېږي. یعنې کله چې تاسو اړیکې رابطې زده کړې وي، په اسانۍ سره کولی شئ هر یو سوال په دې کې ساده کئ. لومړی رابطې زده کئ، هغې څخه وروسته راشئ په دې فعالیت او تمرین باندې کار وکئ. راتلونکی درس مو د مثلثاتي نسبتونو نیمایي زاویه د تنجان له جنسه پیدا کول دي. تر راتلونکي درس مو په پاک خدای سپارم. ښه وخت او ښه مطالعه ولرئ.